زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. ولې ټوله شپه ویښ یئ او خوب نه درځي؟ راځئ په نن زرینو کرخو کې د شپې د نه خوب په علتونو باندې پوه شئ. که چیرته د شپې خوب نه درځي نو په دې باید پوه شئ چې تاسې یوازیني څوک نه یاست چې په دې ستونزه اخته شوي یئ. د یوې نوې څېړنې له مخې داسې معلومه شوې ده چې د نړۍ یوه لویه برخه د دې ستونزې ښکار شوې ده او ورځ تر بلې په دې برخه کې اضافه والی راځي. د انګلستان په یو طبي پوهنتون کې یوې نوې څېړنې دا ثابته کړې ده چې د بېخوبۍ ستونزه یوازې د پرمختللو هیوادونو ستونزه نه ده، بلکې مخ په پرمختګ هیوادونو کې هم ورځ تر بلې په ډېرې تیزۍ سره خپریږي. د دې پوهنتون یو استاد ډاکټر استریجنس د دې څېړنې د راپور لیکونکی دی. هغه وایي له دې څېړنې موخه د اسیا او افریقا د 8 هیوادونو په هغو خلکو چې د بېخوبۍ په ستونزه اخته و یو شمېر کسانو څېړنې ترسره کړي چې پایلې یې په دې ډول دي. دغه څېړنه د ګانا، تنزانیا، جنوبي افریقا، هندوستان، بنګلادیش، ویتنام، اندونیشیا او کینیا په ښاري سیمو کې ترسره شوې ده. ډاکټر استریجنس وایي چې په ټولو 8 هیوادونو کې د ډیرو خلکو د بېخوبۍ ستونزه ډیره وه. د څېړنې له پایلو پوهان داسې اندازه لګوي چې په پرمختللو هیوادونو کې د بېخوبۍ په ستونزې اخته کسانو شمیر تر 15 کروړه دی. ډاکټر استریجنس وایي چې په دې اړه پاخه او کره شواهد لري چې بېخوبي د لوږې د له منځه وړلو او دماغي ناروغیو سبب کیږي. هغه وایي بېخوبي د انسان د بدن دفاعي قوه کمزوري کوي چې له امله یې د مختلفو خطرناکو ناروغیو د پیدا کېدو لپاره لاره هوارولی شي. ډاکټر استریجنس دغه رنګه وایي چې ډیر خوب هم د بدن لپاره ښه نه دی او د مختلفو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. ډاکټر وایي چې د سیګرټو څکول، غیر متوازن خوراک او نور داسې عادتونه چې روغتیا ته ښه نه وي د بېخوبۍ ستونزه زیږولی شي. نوموړی دغه رنګه په غربي هیوادونو کې 4 ساعته ژوند هم د بېخوبۍ د ستونزې د پیدا کېدو ستر لامل بولي او وایي چې د انټرنیټ غیر معمولي استعمالول هم د بېخوبۍ د ناروغۍ په رامنځته کولو کې ستره ونډه لري. له اوږدو څېړنو وروسته داسې پایلې هم ترلاسه شوي دي چې اوږدمهاله ذهني فشار، ویره او نور روحي فشارونه هم په پرمختللو هیوادونو کې د بېخوبۍ ستونزې زیږولی شي او داسې هم ویل شوي چې په دې هیوادونو کې د نارینهو پرتله میرمنې ډیرې په دې ناروغۍ اخته کیږي. د څېړنې له مخې په بنګلادیش، سویلي افریقا او ویتنام کې ډیر زیات خلک د بېخوبۍ په ستونزه اخته و چې د ډاکټر استریجنس په وینا په دغو مملکتونو کې د بېخوبۍ ستونزه په عامه روغتیا روغتونونو کې یوه عامه مسله ګرځېدلې ده. خو د دې برعکس په څېړنه کې داسې هم راغلي دي چې په هندوستان او اندونیشیا کې د بېخوبۍ په ستونزو اخته کسانو شمیر په هیجاني شکل کم و. ډاکټر استریجنس خبرداری ورکوي چې په پرمختللو هیوادونو کې د بېخوبۍ د ستونزې ډیروالی به په دغو هیوادونو کې د ډیرو نورو ناروغیو پیدا کېدو ته هم لاره هواره کړي. نوموړی وایي چې د بېخوبۍ د ستونزې له لرې کولو لپاره کومه اسانه لاره نشته او که وي هم نو اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څوک غواړي چې د دې ستونزې لپاره کومه لاره تجویز کړي نو باید په اوږده موده کې د هغه د ژوند کولو طریقه او نورې روغتیایي اغیزې هم په پام کې ونیسي. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله په امان.